ان الله فالق الحب والنوى بشک الله چونکی چیرونکی د دانې ده په ایستلو د ډکې سره او د زړې ده په ایستلو د نیالګي سره. ګوره وچې د غنم دانه ده ځکه ته یې واچوه دغه غنم دانې په مابین کې ځکه دانه وچې وي شین بوټی ته راشي وچ زړی د بادام ده د زردالو ده د شفتالو ده ځکه کې واچوه وچې وي د مابین یې نیالګی راشي دا څوک کوي رب کریم کوي یخرج الحی من المیت راباسي ژوندی د مړي نه ومخرج المیت من الحی او یستونکی د مړي د ژوندي نه. دغه فالق الحب والنوى کې چې لاندې مثال ورکړو دا کوم شی چې لویږي دا ژوندی ده چې نه لویږي هغه جماعت ده وچ هغه مړ ده. د غنم دانه چې 100 کاله ایښي لویږي نو دا مړه ده دغه نه ژوندی بوټی پیدا کړي دا سوکه سوکه لویږي دومره ودرېږي د هغه ځای په ځای ولاړ شي نه چې د غنم دانه ده یا هغه زړی د بادام د دغه زړی د بادام 1000 کاله کې د لویږي سره ځای په ځای ولاړ ده مړ ده دغه نه چې وچو د نیالګی پیدا شو دا نیالګی لویږي غټه ونه تر جوړه شي نو یستونکی دا د ژوندي چې دا لویږي د مړي نه چې هغه نه لویږي او بیا بیرته دغه غنم دانه لویه شوه درته په سر وږی ونیسي په وږي کې بیرته چې تر پیدا کېږي د غنم دانې تر پیدا کېږي هغه دانې بیرته خو مړې دي د مړي نه بیا بیرته ژوندی د ژوندي نه بیا بیرته مړی. ذالکم الله دا د دغه قدرت چښتن الله ده فانا تؤفکون کوم طرف ته تاسې ګرځول شوي دي دغه الله تعالی د عبادت نه. فالق الاصباح چونکی د رڼا د سبا ده ټوله دنیا توره تیارې نیولې د غرو په سر باندې سپین رڼا شروع شي لکه چاک پیدا شو دا تیاره داسې زر پسې اخلي څو منټه بعد بیا دنیا ټوله تکه سپینه شي. وجعل الليل سکنا او ګرځولې ده الله تعالی شپه ځای د آرام ټوله ورځ ستړی د شپې بس خپل خوب تاسو فکر کړی ده د ورځې دومره اوږد خوب سړی نشي کړی چې لږ ویده شي زیات بیا ویښېږي خو شپه 8 غنټې 10 غنټې اوږده یې ټوله شپه د آرام سړی پکې کړی شي. والشمس والقمر حسبانا او الله ګرځولي دي لمر او سپوږمۍ نښانې د حساب د اوقاتو پلانکۍ میاشت ته دومره ته ورسېده. ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه کول دي هغه ذات دي چې هغه ډېر غالب او ډېر عالم ذات. وهو الذي خدای پاک هغه ذات جعل لكم النجوم چې پیدا کړي دي د تاسو لپاره ستوري لتهتدوا بها چې تاسو لار پیدا کړئ په دغه ستوري سره فی ظلمات البر په تیارو د وچه کې د شپې په بیابان کې رواني والبحر او په دریاب کې. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون واضح بیان کړي دي موږ آیاتونه لپاره د هغه قوم چې علم لري. وهو الذي انشأكم من نفس واحده الله هغه ذات چې پیدا کړي تاسو ټول د یوه نفس نه چې آدم علیه السلام ده. فمستقر ومستودع شته د تاسو لپاره یو ځای د قرار او یو ځای د امانت. ځای د قرار چې دا ځای د امانت چې ده څوک وي ځای د قرار د مور رحم ده نطفه الله قرار ګرځي هلته د ملا د سړي نه ووته نطفه مني جدا شوه د مور په رحم کې الله قرار ورکړي او بیا تر 9 میاشتو 10 میاشتو پورې هلته د مور په رحم کې. او مستودع ځای د امانت بیا قبر ده دا چې انسان مړ شي په قبر کې ګرځي دا قبر د امانت ځای ده دغه نه بیرته راپورته کېږي ځای به یا جنت وي یا به جهنم وي کور خو هغه ده خو دلته امانت ایښودل شوی. نو مستقر د مور نس مستودع قبر یوه معنی یې دا ده. دومه معنی دا ده الله دغه انسانان د یو نفس نه پیدا دي په مستقرون د هر یو دپاره ځای د قرار ده د استوګنې د دنیا په ژوند کې و مستودع ځای د امانت په قبر کې. دا انسان چې دنیا ته راغی او یا کاله 80 کاله زندگی په دای په مخ د مځکې باندې کوي دغه مځکه ځای د قرار الله ورته ګرځولی دی. الله یې په دغه باندې معلم ده ځای ورکړی او د امانت په ځای چې چیرې بیا ښه کېږي. قد فصلنا الآیات موږ واضح بیان کړي چې آیاتونه لقوم یفقهون هغه قوم لره چې هغه پوهېږي. وهو الذي
الله تعالی هغه ذات انزل من السماء ماء چې نازل کړي دي له طرفه د اسمان نه اوبو فاخرجنا به نبات كل شيء او بیا راځتلو دي موږ په دغه اوبو سره شینواله د هر شي فاخرجنا منه خضرا بیا راو باسو موږ د دغه ځکه نه شین ډکای نخرج منه حبا متراکبا چې بیا راو باسو موږ د دغه شنه ډکې نه دانې یو په بل سپرې د غنم وګړي ګوره یو په بل باندې دانه سپرای ومن نخل او موږ راشنه کوو د خرما او د جملې نه من طلعها د بیخ د دینه قنوان دانیه ومن نخل الله تعالی د جنس د خرما ورم پیدا کو داسې خرما چې راوځي من طلعها د وګي د دینه قنوان هغه دانیه نږدې دغه دوه مطلب دي یا د اول وخت کې چې د خرما غوټۍ چوي دا دانې مخکې نه دي ننې پکې جوړي نښتي یو د بل سره خو چې غوټۍ سپخېږي هغه د واشکای هغه وښکولی د خرما دانې یو د بل نه سوکه سره جدا کېږي نو یا وایي هغه حال مراد ده چې هغه دوی په ننې په خلاف کې یو بل ته نږدې قنوان دانیه او یا بیا وروسته دغه د خرما د سر نه دا وښکولی داسې جګ شي ووځي بیا چې دانې غټېږي داسې راکږېږي کوزې راځلېږي دا خرماوې نه دي دا دانې بیا کوز طرف ته دانې چې رانږدې وي ښکوونکي ته وجنات او الله پیدا کړي دي باغونه من اعناب د انګورو و زیتون د زیتون نه و رومان د انارو نه مشتبهان چې یو د بل سره په رنګ کې مشابه دي و غیر متشابه او غیر متشابه دي په خوندو کې یو انګور څو قسمه دي انار څو قسمه دي هره میوه انظروا الى ثمره وګورئ تاسو میوې د دې ته اذا اثمر چې کله میوه وکي وینعه بیا پختن ته وګورئ دا هر یو بوټی اول میوه څنګه کوي بیا سوکه لویږي خپل مقدار پوره شي د مقدار د پوره کېدو نه بعد بیا د بیخ د طرف نه رنګ بدل شي شین وي سوکه سپینوالی شروع شي بیا زیړوالی ټول بدن بیا ټوله میوه بیا زیړه شي یا بعضې سرې کېږي سور پخوالی ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون بشکه په دغه تیرو ټول احوال شیانو کې دلایل د وحدانیت او د قدرت خدای نعمت تعالی د هغه قوم لره چې ایمان درلودونکي دا بدبخت کفارو به پیریان د الله سره شریکول څه معنی العیاذ بالله چې د ملائکې د الله تعالی لورانې دي د چی شي نه پیدا دي الله تعالی د شهزادګیو د پیریانو د پاچا د لور سره د شهزادګۍ سره نکاح کړی دی هغه ملائکه پیدا شي د خدای پاک او د پیریانو په منځ کې نسبت پیدا کړي وجعلوا لله شرکاء او ګرځولي دي دغه بدبختو الله لره شریکان الجن پیریان جنات وخلقهم او حال دا چې د جنیات هم الله پیدا دي وخرق له بنینا او بیا ځینو نورو تړلي دي په خدای پاک پورې زمن لکه یهود وی چې عزیر علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده نصارا وی العیاذ بالله عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده وبنات النورانی مشرکان وی چې ملائکه دي الله نورانی دي بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاکی د الله لرا وتعالى او ډیر لوی د لوړ د عما یصفون دی غشنه چې دی ورته بیانې